سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. په هند کې په کرا ایالت کې د ځمکې ښویېدو له امله 83 کسان وژل شوي دي او په سلګونو نور له درکه دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوې ده چې په هند کې د ډیرو بارانونو له وجې ډیر خلک مړ شوي دي او نور هم ډیر بې کوره شوي دي. بل خواته د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع په کورمه کې د دوو فرقو ترمنځ وسلوالو نښتو کې 40 کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه 107 نور ژوبل شوي دي. د دغه نښتو وروسته د کورمې بېلابېلو سیمو ځوانانو د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاج پیل کړی او په خپله سیمه کې د امن غوښتنه کړې ده. همداراز په بجول کې هم د امن پاڅون شوی ده. ځایي خلک وایي په تیرو وختونو کې پوځي عملیاتو تباه کړي او بدامني نه ده ختمه شوې او ویلي دي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خبرې وشي ولس ته دې امن ورکړلی شي. بلخوا د افغانستان ملي لوبډلې مشر راشد خان لیکلي دي د الله څخه شکرګزار یم چې په 20 اوریزه لوبې کې مې 200 ویکټې پوره شوي دي. ستاسو د ټولو دعاګانو ملاتړ او تشویق څخه مننه کوم. همداراز په پاکستان کې د پرایویټایزیشن کمیټې بورډ د بجلي تقسیمولو کمپنیو ډیسکوس شخصي څانګې ته د ورکولو منظوري ورکړې ده. د بجلي، ګیس او پټرولو بیو کې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په غوښتنه حکومتي مراعاتو د ختمولو وروسته د بجلي په بیو کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.